بلخ کې د عوایدو راټولونې او ضایعاتو مخنیوي کې د پام وړ پرمختګ شوی. د بلخ برېښنا حوزې ریاست تجارتي څانګې مرستیال په وینا چې د 1400 لومړي لمریز کال په پرتله تیر 1402 لمریز کال کې نږدې 21 سلنه زیات عواید راټول کړي دي. ښاغلي زاهد د افغانستان برېښنا شرکت نشراتو څانګې سره خپلې مرکې کې وویل چې د ضایعاتو مخنیوي هڅو پایله کې له 20 سلنې دا کچه 18 سلنې ته راښکته کړې ده. 100% 0.2 او سږکال چې د ضایعات 18.2 دي، نو ضایعات هم ښیي چې تیر کال نه موږ هم کوم ټارګېټ چې د مرکز لخوا موږ ته راکول کیږي په عوایدو کې پوره سوی ده، بلکې زیاتوالی ښیي. نو 11% موږ مخته یاستو د بلخ حوزه په عوایدو کې. د برېښنا رهبرۍ سپارښتنې سره سم د نورو ولایتونو په څیر بلخ کې هم د ناقانونه برېښنا کارونې مخنیوي په موخه هڅې پراخې شوي او تیر لمریز کال کې 1518 تروشوي میټرونه کشف او برېښنا یې پرې شوې ده او 40 سرغړونکي عدلي ارګانونو ته ورپېژندل شوي دي. 1518 میټره ترو هغه موږ قطع کړي دي. نو په دې برخه کې چې دا ډیر کار شوی چې ترو ته مو اجازه نه ورکړي یا ناقانونه شکل باندې چا برېښنا استفاده کړې وي. څلوېښت دغه خلک چې مثال په طور بار بار برېښنا قطع کېدله د دوی بیا هم دوی ناقانونه استفاده کول، هغه مو هغه استعلامو په ذریعه باندې چې د قومندانۍ او هغه مربوطه ارګانو ته معرفي کړي تر څو را روان وخت کې دوی له برېښنا نه غیر قانوني استفاده ونه کړي. له انالوګ څخه ډیجیټل ته د میټرونو بدلون، میټرونو سرغوچول او نادرکه یا نایابه میټرونو موندلو برخه کې د ځایي تخنیکي کارکوونکو په هڅو بلخ برېښنا حوزې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي چې ورسره د ضایعاتو مخنیوی شوی دی. 3960 عدد هغه میټر انالوګ میټر تبدیل شوي دي، یعنی ډیجیټل شوي دي او ټوله شبکه ډیجیټل شوې ده. پر دې ټولو لاسته راوړنو سربیره بلخ کې له پخوانیو زورواکو او سیاسیونو څخه د برېښنا لګښت پورونو ترلاسه کولو برخه کې له ځایي ارګانونو سره موضوعات شریک شوي څو یې پر وړاندې پر وخت اقدامات ترسره شي.